نن د پبو علاقه خانشیرګړی کې په علامه اقبال پبلک سکول پبو کې د 16 دسمبر 2014 د آرمی پبلک سکول له شهید طلباو په باره کې یو تعزیتي ریفرنس وشو. په دغه تعزیتي ریفرنس کې په ګڼ شمېر کې طلباو، اساتذه کرامو شرکت وکړو. په دې موقع باندې طلباو فاتحه خواني وکړه او د خپل شهداو دپاره یې لاس اوچت کړو. په دې موقع باندې مختلفو طلباو تعزیتي تقاریر هم وکړ چې په هغې کې دا یې وینا وه چې موږ به د خپلو ملګرو دا میشن وړاندې بوځو. په دې موقع باندې ګڼو طالب علمانو په تعزیتي ریفرنس کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړو او دا یې وویل چې زموږ وروڼه د کوم میشن په جاري ساتلو کې شهیدان شوي دي، موږ به دغه میشن تر سره رسوو او د دښمن خلاف به موږ د یو قوم په حیث باندې بالکل ولاړ یو او موږ به د دښمن دغه سازش ناکامه کوو چې زموږ مستقبل تیارو ته وردیکه کي. محمد سلمان، پښتون نیوز 1، تحصیل پبو، ضلع نوخار.